بیا غاشانو آیا بیا غاشانو آیا او ماتا جانانو آیا. اماتور سندرغاړی قیس اسحاق چې د هیواد په ټلویزیوني خپرونو کې سندرې او مرکې نشر شوي دي د طالبانو په بیا واکمنېدو یې د ډیرو نورو افغان هنرمندانو په څیر له ډاره د موسیقي وسیلې ماتې او په اور وسوځولې. خاطر بسیار لحظه خراب زندگی مبتذل بود که من وسایل موسیقی که من دوستشون داشتم کارشان کار میکردم دیگه اونا رو با مو تمرین کرده بودم با موسیقی رو شروع کرده بودم اونا رو ممیده کردم از دست دادم. قیس اسحاق نه یوازې اماتور سندرغاړی دی، دی د کابل د سقوط تر ورځې پورې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د یو امنیتي کمپنۍ مشر هم و. د ده په خبره ځورونکې شیبې هغه وې چې د سترګو په وړاندې یې لوړپوړي سیاسي او نظامي چارواکي د خپلو کورنیو د غړو سره د طالبانو له ویره له هیواد څخه تښتېدل. خود من عضو میدان هوایی کابل بودم، قماندان صاحب میدان بودم، مگی از کلانایی که در میدان هوایی بودن همگی حضور داشتن و کسی نبود که یارا انتقال بده. بعدا یک چند تا طیاره نظامی آمد از خود قوای هوایی افغانستان که وزیر صاحبا و همگی از یار، یک چند تاش از وزیر دفاع و یار انتقال دادن و سر از اون بسیار زیاد مردم هجوم آورده بودن. خلاصه بسیار لحظات بود که من اصلا فکر نمیکنم که تو وزیر دفاع کشورت در پیش روی چشمت میبینی که در حالت فرار هستن، تو کسایی رو میبینی که تصور از این نمیکردی که یک روز به این سرنوشت دچار شوند و همگیشان گردنهای پد جولیده به طرف تیارا میدویدن. وروسته له هغو ترخو شپو ورځو نوموړی په اوږدو لارو او سرګردانیو خپل ځان کالیفورنیا ته رارسولی دی. ایران، از ایران رفتیم ترکیه، از ترکیه پس رفتیم پاکستان، باز اونجا ویزه امریکا رو دوباره گرفتم آمدم اینجا آمدم. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدلو قیس اسحاق او په کور دننه او بهر ډیر نور افغان هنرمندان د هنري فعالیتونو د کېدو، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د ډیرېدو او د هنر د برخلیک په اړه د ناهیلۍ څخه سر ټکوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، ریورساید.